ګرانو مینوالو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. یو مهم موضوع چې د شتمنو د خلکو په باره کې ده د ستاسو په حضور کې وړاندې کوو. البته دلته د لیکنې اصلاح شوې نسخه ده چې ګرامري اتصال یې ښه شوی. د شتمنو 12 رازونه چې نه غواړي ستاسو پرې پوه شئ. موږ په یوه نړۍ کې ژوند کوو چې د شتمنو لخوا جوړ شوي او د هغوی په ګټه ده، له رسنیو نیولې تر تعلیمي نظام او مالي مشورو پورې. هر څه داسې ترتیب شوي چې تاسو د عادي خلکو په ژوند کې بوخت وساتي. په داسې حال کې چې شتمن نور هم بډایه کیږي، اوس وخت راغلی چې پرده پورته کړو او هغه رازونه درته ښکاره کړو چې شتمن نه غواړي تاسو پرې پوه شئ. چمتو اوسئ، ځکه هغه څه چې تاسو به زده کړي ښایي ستاسو ټول باورونه ونړوي. 1. یوازې سخت کار کول تاسو نه شتمن کوي. شتمن تل تاسو ته وایي چې سخت کار وکړئ. حقیقت دا دی چې شتمن د هوښیارانه لارو څخه راځي، نه د سخت کار څخه. دوی د نورو خلکو وخت، پیسې او مهارتونه کاروي ترڅو خپل شتمنۍ نورې هم زیاتې کړي، په داسې حال کې چې عام خلک یوازې د خپلې تنخوا لپاره هڅې کوي. 2. دوی غواړي تاسو باور وکړئ چې پیسې بد شی دی. که تاسو فکر کوئ چې شتمني د فساد او حرص نښه ده، نو هیڅ کله به یې په اخلاص مټ ترلاسه نه کړئ. خو حقیقت دا دی چې پیسې یوازې یو وسیله ده چې که هوښیارانه وکارول شي نو ستاسو ژوند ته ارزښت ور اضافه کوي. 3. یوازې سپما یعنی پس انداز تاسو نه شتمن کوي. دوی تاسو ته وایي چې پیسې جمع کړئ او په متقابلو صندوقونو کې وساتئ، خو خپله داسې نه کوي. شتمن کسان خپلې پیسې په لوړ خطر لرونکي خو لوړ عاید لرونکي برخو کې پانګونه کوي، لکه املاکو، نویو کاروبارونو او لویو شرکتونو کې. 4. تعلیمي نظام تاسو د کارګرانو جوړولو لپاره روزي، نه د رهبرانو. ښوونځی تاسو ته د اطاعت درس درکوي، نه د خطر اخیستلو او نوښت کولو. عام خلک د پیسو لپاره کار کوي، خو شتمن خلک پیسې کاروي ترڅو نورې پیسې پیدا کړي. 5. د مالیاتو قوانین د شتمنو په ګټه دي. دوی د مالیاتو له معافیتونو، قانوني تشو او لارو چارو څخه خبر دي، په داسې حال کې چې عام خلک د خپلو عایداتو لویه برخه مالیاتو ته ورکوي. شتمن خلک د معاش پر ځای شتمني لري، ځکه چې شتمني د معاش برعکس لږ مالیه ورکوي. 6. پور یعنی قرض یو وسیله ده، خو یوازې که تاسو وپوهیږئ چې څنګه یې وکاروئ. دوی غواړي تاسو له پور اخیستو وډار شئ. خپله پور د شتمنۍ د زیاتولو لپاره کاروي. دوی د نورو خلکو پیسې کاروي ترڅو هغه شتمني وپیري چې له ځان څخه عاید تولید کړي. 7. ستاسو مصرفي عادتونه د دوی ژوند بډایه کوي. کله چې تاسو بې ځایه لګښتونه کوئ، لکه نوی فیشن، جامې، ګران قهوه یا ګیجټونه، نو په حقیقت کې د شتمنو جیب ته پیسې ور اچوئ. دوی بیا داسې پیسې په داسې شتمنیو کې پانګونه کوي چې ارزښت یې ورځ تر بلې لوړیږي. اړیکې د استعداد څخه مهمې دي. شتمن نه غواړي تاسو پوه شئ چې د سمې شبکې درلودل ستاسو لپاره د تعلیم یا مهارتونو په پرتله ډېرې دروازې پرانیزي. دوی په خپله داسې ځانګړې حلقې جوړوي چې خپل شتمن نسل پکې وساتي او نورو ته د ننوتلو اجازه ورنکړي. 9. وخت د دوی تر ټولو ستره سرمایه ده. شتمن خپل وخت د بې ارزښته کارونو په کولو نه ضایع کوي. دوی کار کوونکي نیسي ترڅو هغه کارونه ترسره کړي چې دوی نشي کولای،
او خپل وخت یوازې د شتمنۍ جوړولو ستراتیژیو ته ورکړي. د سهام بازار د شتمنو په ګټه کار کوي. عام خلک فکر کوي چې د سهام بازار یو عادلانه میدان دی، خو شتمن کسان داخلي معلومات، پرمختللي وسایل او کافي پانګه لري ترڅو بازار کنټرول کړي. 11 ناکامي د دوی تر ټولو غوره ښوونکي دي. دوی ناکامي د زده کړې فرصت بولي او له خطر اخیستلو نه ډاریږي. عام خلک د خطر اخیستلو څخه ویره لري، خو شتمن پوهیږي چې سترې ګټې د لویو خطرونو اخیستو ته اړتیا لري. 12 دوی ستاسې پر ناپوهۍ ژوند کوي. که تاسو د پیسو، پانګونې او سوداګرۍ له اصولو نه خبر نه یاست، نو دوی کولی شي ستاسو له کار، وخت او مصرف څخه لاسته راوړنه وکړي. نو څه باید وکړئ؟ دوی مه پرېږدئ چې تاسو د دوی د لوبې ښکار شئ. د پیسو په اړه زده کړه وکړئ، د پانګوالو په څیر فکر وکړئ او د مصرف پر ځای د ملکیت اخیستل زده کړئ. د عامو خلکو له ژوند څخه ځان خلاص کړئ او خپله شتمني جوړه کړئ. اوس د وخت دی چې سیستم مات کړئ او هغه شتمنۍ ترلاسه کړئ چې دوی نه غواړي تاسو یې ولرئ. نو ګرانو مینوالو، د شتمنو خلکو په باره کې مې یو څو معلومات درته درکړل. نو له تاسو نه ډېره په درنښت هیله کوم که له نورو دوستانو سره یې شریک کړئ، نو منندویه به مو یاستو.